کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. کتاب دا قرآن کریم داسې یو عظیم الشانه کتاب دی، تنوین د تعظیم دپاره دی. انزلناه چې موږ را نازل کړی دی دا قرآن کریم الیک و طرف ته ستا و طرف ته موږ را نازل کړی دی. مقصد یې څه شی دی؟ مقصد یې دا دی لیدبروا آیاته، د دې دپاره م را نازل کړی دی چې دوی فکر وکړي په آیاتونو کې د دې قرآن کریم. دا د قرآن کریم یو مقصد دی چې خلک د قرآن کریم په آیاتونو کې فکر او سوچ وکړي. نو د دې آیت څه دا معلومیږي چې د قرآن کریم اصلي مقصد دا دی چې د قرآن کریم په تفسیر او ترجمه باندې خلک ځان پوه کړي. تلاوت یې هم ثواب لري، هغه هم د برکت شی دی، خو لیکن اصلي مقصد د قرآن کریم الله پاک خپله بیان کړی دی چې دا دی چې خلک د قرآن کریم په آیاتونو کې فکر او سوچ وکړي. بیا صرف فکر او سوچ نه دی، صرف دا نه ده چې سړی د قرآن کریم په آیاتو کې سوچ وکړي او مطلب معلوم کړي بس کار وسو، یا صرف دا کافي نه ده، بلکې الله فرمایي په دغه آیات کې ولیتذکر اولو الالباب، او د دې دپاره چې نصیحت قبول کړي خاوندان د عقلو. یعنی مقصد دا چې سوچ به هم کوي، تر سوچ کولو وروسته به نصیحت قبلوي، یعنی په قرآن کریم به عمل هم کوي. نو دا د قرآن کریم مقصد دی. حکمت او غرض د قرآن کریم یو دا دی چې خلک سوچ پکښې وکړي او بیا عمل ورباندې وکړي. دارنګه په سوره کهف کې 15مه سپاره ده، سوره کهف کې اول آیتونه دي. سوره کهف 2 نمبر آیات دی. الله پاک په دې کې د قرآن کریم حکمت او مقصد بیان کړی دی. 15مه سپاره 2 نمبر آیات. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه، دا د قرآن کریم مقصدونه دي. الله پاک فرمایي الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب، ټول صفتونه خاص هغه الله لره دي چې په خپل بنده باندې قرآن کریم را نازل کړی دی. ولم یجعل له عوجا، او نه دی ګرځولی دې قرآن کریم لره کوږوالی، یعنی غلطي په دې قرآن کریم کې نسته. قیما محکم بیان والا دی. لینذر د دې مقصد دپاره را نازل کړی دی چې وبېروي دا قرآن کریم خلکو لره بأسا شدیدا د سخت عذاب څخه من لدنه چې د طرفه څخه د دې الله دی هغه عذاب. یعنی مقصد د قرآن کریم دا دی انذار دی، خلک د الله د عذاب بیرول، دا یو مقصد دی. ویبشر المؤمنین، بل مقصد یې دا دی او د دې دپاره را نازل سوی دی چې زیری ورکړي ایمان والاو ته، الذین هغه ایمان والا یعملون الصالحات چې هغه عملونه د نیکیو کوي، ان لهم اجرا حسنا، د دې خبرې زیری چې د دوی دپاره الله پاک نیک اجر او ثواب تیار کړی دی. نو د قرآن کریم 2 مقصده په دې آیت کې الله پاک بیان کړل. یو انذار د خلکو بیرول د الله پاک د عذابه، او بل بشارت او زیری دی هغه کسانو ته چې ایمان راوړی او نیک عمل یې کړی. نو دا د قرآن کریم د را نازلېدلو حکمتونه دي. قرآن کریم په 23 کاله کې الله پاک را نازل کړی دی. اول وار د لوح محفوظ څخه ټول را نازل کړي د شب قدر په شپه کې اول اسمان ته د دې دنیا، بیا تر هغه وروسته لږ لږ را نازلوي. په لږ لږ را نازلولو کې یو مقصد دا و که چیرې یو ځای قرآن کریم را نازل سوی وی نو د دې یادول به نبي علیه السلام ته او صحابو ته ګران وی. نو الله پاک لږ لږ را نازل کړي د دې دپاره چې لږ لږ په کرا کرا سره یاد کړي. نو یو فایده یې دا ده د لږ لږ را نازلولو. بله فایده یې دا ده که په یو ځای باندې قرآن کریم را نازل سوی وی نو په قرآن کریم کې خو ډېر احکامات دي، نو پر صحابو به په دې امت به بوج سوي وی چې یو دم دون احکام راغلي وی چې دا ټول عملي کوي. نو الله پاک په قرار سره احکامات را نازلول د دې دپاره چې خلکو سره عادت شي او پر دوی باندې بوج نشي. نو دا د قرآن کریم د لږ لږ را نازلولو بل مقصد دی. بله وجه یې دا هم ده چې هره ورځ نبي علیه السلام ته قسم قسم تکلیفونه د کافرانو د طرفه ورسېدل. نو الله پاک به لږ لږ قرآن کریم را نازلوي د تسلۍ دپاره چې د هغو د اعتراضاتو د هغو د زیرولو په ځای کې به الله پاک تسلي ورکوله. نو دا د قرآن کریم د را نازلولو
د لږ رانازلولو بل مقصد دی. په قرآن کریم کې سورتونه 114 سورتونه دي. په دې کې د بعض سورتو په اول کې لیکلي چې مکي سورت دی او د بعض سره مدني لیکلی. دا مکي او مدني اصطلاح دا داسې ده، دا مطلب نه دی چې مکي هغه سورت ته وایي کوم چې په مکه مکرمه کې رانازل شوی دی. دا مقصد نه دی. نه مدني هغه دی چې بس صرف په مدینه کې رانازل شوی، بلکې مکي هغه سورت ته وایي کوم چې د نبی علیه السلام د هجرت کولو مخکې رانازل شوی. نبی علیه السلام چې د مکې مکرمې څخه روان سو د مدینې طرف ته، مدینې ته چې رسېدلی نه و، تر کومه وخته چې رسېدلی نه و، تر دغه وخت مخکې چې کوم سورتونه او کوم آیاتونه رانازل شوي دي هغو ته مکي سورتونه او مکي آیاتونه وایي. او بیا که په سفر کې که خپله په مکه مکرمه کې دې ټولو ته مکي وایي. او د نبی علیه السلام مدینې ته تر رسېدلو وروسته چې کوم آیاتونه او کوم سورتونه نازل شوي دي هغو ته مدني آیاتونه او مدني سورتونه وایي. بیا که په مدینه کې که په سفر کې که بیرته په مکه کې نازل شوي خو چې تر هجرت وروسته یې دې ته مدني سورتونه وایي. بعضې سورتونه په قرآن کریم کې داسې دي چې مکمل مدني، لکه مثال سوره آل عمران، او بعضې داسې دي چې مکمل مکي، لکه سوره مدثر، او بعضې سورتونه داسې هم دي چې بعضې آیاتونه یې مدني بعضې یې مکي، خو چې کومه خوا ډېری د هغه د وجې یا مکي ورته ویلی یا مدني ورته ویلی. د مکي او مدني سورتو دپاره علامات شته. یوه علامه یې دا ده مکي سورت هر هغه سورت دی په کوم کې چې د کله لفظ راغلی. د کله لفظ چې په کوم سورت کې راغلی هغه ته مکي سورت وایي. دا د مکي سورت یوه علامه ده. او مدني سورت هغه سورت ته وایي چې په هغه کې د جهاد بیانې او یا په هغه کې د منافقانو بیان راغلی او پر منافقانو باندې رد راغلی. دا علامې هر وخت موجودېږي. او یوه علامه یې دام ده مکي سورت په کوم سورت کې چې آیت د سجدې د سوره حج ماشاءالله په سوره حج کې اختلاف دی چې مکي دی که مدني دی. آیت د سجدې چې په کوم سورت کې راغلی هغه سورت مکي دی. او بله علامه یې دام ده د آدم علیه السلام او د حوا علیه السلام واقعه د سوره بقرې ماشاءالله نور په کومو صورتو کې، یو سوره حج هم اختلافي دی، نور په کومو صورتو کې چې دا واقعه ذکر شوي هغه صورت مکي دی او نور مدني دی. په کوم صورت کې چې د آدم علیه السلام واقعه د سوره بقرې ماشاءالله او سوره حج اختلافي دی نو هغه صورت مکي دی. دا د مکي صورت او د مدني علامې دي. یوه علامه دا چې کله راغلی دا مکي دی، او بل آیت د سجدې د سوره حج ماشاءالله چې راغلی هغه مکي دی، او بل دا د آدم علیه السلام واقعه د سوره بقرې ماشاءالله په بل صورت کې چې راغلی هغه صورت مکي دی. او د مدني یوه علامه دا ده چې د جهاد بیان پکې راغلی، او بل دا چې د منافقانو بیان پکې راغلی هغه صورت مدني صورت دی. بیا د قرآن کریم مقاصد د قرآن کریم یو دا دی